ګیله مې ځکه وکړه وه زما یاره شیرینه زه ستا د غاړې هار ګیله مې ځکه وکړه وه زما یاره شیرینه زه ستا د غاړې هار په در کې دې کړېږم یمه ستا په انتظار په در کې دې کړېږم یمه ستا په انتظار ګیله مې ځکه وکړه ګیله مې ځکه وکړه. سلامونه او نیکی هیلې احترامات. زه یم ستاسو ورور ستاسو قربان مشال بنګش له خپلې پاڼې خپلې صفحې ستاسو هم درنه پروګرام خوشحال مازېګر کې امید لرم چې ټول مینوال به راته روغ او جوړ تازه به وئ او په دې سختو حالاتو کې به د ژوند نه خوندونه اخلئ. مینوالو ادبي خپرونه ده، په دې کې به له شاعرانو ادیبانو سره ستاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه به له تاسو سره شریک کوو. دا مهال زه په ټل کې یم. ټل یو داسې سیمه ده چې د درو ایجنسیو دروازه ده. د مغرب طرف ته کورم ایجنسي ده او د جنوب طرف ته وزیرستان دی او د شمال طرف ته اورکزۍ ایجنسي ده. مینوالو دا مهال ما سره چې کوم شخصیت موجود دی هغه په پښتو مین د پښتو قوم دپاره د پښتو ژبې دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. تعارف محتاج نه دی، هغه دی ملک مقبول صاحب. له هغوی سره به ستاسو ملاقات کوو. نو سره اوسئ. السلام علیکم. پروګرام خوشحال مازېګر کې هرکلی درته وایم. وعلیکم السلام. په خیر راغلئ او ډېره مننه چې تاسو مو ته وخت راکړو او زه مو راوغوښتم خبرو اترو ته ډېره مننه کوم. مننه، مهرباني. کور ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ. د ادب د لارې تاسو یو ځانګړی مقام لرئ. ډېر مینوال به تاسو پیژني هم یو څو لنډو ټکو کې خپله پیژنګلو وکړئ. ډېره مننه. زه خاورې مقبول محمد او زما د پلار نوم ملک سلطان محمد و او د ټل اوسېدونکی یم او په ټل کې کندي یوسفخیل سره تعلق لرم. ډېره مهرباني، مننه. د خپل ادبي او تعلیمي کریر حوالې سره څه معلومات راکړئ. او تعلیم خو لسمه پورې ما هم د ټل های سکول کې سبق ویلی دی. هغې نه وروسته زه بیا مردان ګورنمنټ کالج مردان کې مې داخله اخیستې وه. تر 12 راسې مې هلته سبق ویلی. هغې نه بعد نور تعلیم ما روان ونه ساتلی شو او څو د کورنۍ هلو ځلو والي نه د کرکي جن حالاتو والي نه نو هلته نه ما تعلیم بس کړو. او دې نه علاوه زه په کلي نه عربو ته هم لاړم. عربو کې مې 2-3 کاله تېر کړل. هلته نه واپس راغلم. نو بس اوس په ټل کې نشته یم. تاسو د ادبي هلو ځلو خبره وکړه. نو تقریبا زه یو 25 کالو راهسې یا دې نه یو کال به زیات پښتو ادبي چمنتل کې ما شمولیت کړی. ډېره ښه ده ملک صاحب. زیاتتر طبع ازمایي د نثر میدان کې لري او که نه د نظم؟ مننه. زه نو نثر کې باقاعده لیکل کوم او نه په نظم کې. د وخت مطابق کله ذهن ته کومه خبره یو خیال راغلو نو په هغې وخت کې بس هغه که په نظم شکل کې وي او که په نثر کې وي او بیا لګیا شو. لکه باقاعده متواتر د نورو ادیبانو غوندې یا شعراو غوندې باقاعده لیکل نه کوم. نو خپل یو سوچ هر شی ته عمد کېږي او څه سوچ راشي هغه که نثر سره جوړښت وي نو نثر کې وکړو او که بیا شعر کې راته اسان شو نو شعر کې راوړو. ډېره ښه ده، ډېره مننه. ملک صاحب بله پوښتنه به دا کوم چې څومره چاپ او ناچاپ مواد لري چې نومونه یې شریک کړي؟ او داسې او تر اوسه راسې خو ما یو کتاب هم خپل چاپ نه دی کړی او کوم مواد سره پرته دي هغه لکه د یو ورکوټي کتاب مواد خو دي خو زړه مې غواړي چې دې نه لږ ښه لیک وکړم او چې وروسته یې څوک لولي او بیا کتاب غورځوي نه. نو اراده مې دا ده چې لږ وخت سره سره مې که لیک ښه شو نو کتاب چاپ کوم او که لیک مې همدغسې پاتې شو نو بیا اراده هم نه لرم د کتاب چاپ. ډېره ښه ده ملک صاحب. که د خپلې خوښې یو کلام راته واورولو د خوشحال مازېګر مینوال به هم ترې خوند واخلي او دا ناست ملګري به هم ترې خوند واخلي. ډېره مننه به. ډېره مننه. او زه به یو غزل در سره زوړ غزل ده. ښه کارونه وکړه د شعور په ټول، ښه کارونه وکړه د شعور په ټول، اوجد پرورده شه د غرور په ټول. ښه کارونه وکړه د شعور په ټول، اوجد پرورده شه د غرور په ټول. عرش ته که راسېږي با سجود اوسه نفس ته، عرش ته که راسېږي با سجود اوسه نفس ته مقابل شه د سجود په ټول. او خمر د پیالو نه مدهوش نه یمه، خمر د پیالو نه مدهوش نه یمه، ستا د ناز کتو کړمه مخمور په ټول. ته سپینې پیرې کې د زړه وینې مې وښیه دنیا ته د صندوق په ټول. زه دې د پښتو ناز و ادا نه یار
دا یم شمېرلی د تربور په ټول واه بیا ډېر زه دې د پښتو ناز و ادا نجات دا یم شمېرلی د تربور په ټول زه مقبول د ستا ثنا صفت لره ستا التفات غواړم د مجبور په ټول واه ډېر ښه ډېر زبردست مینوالو دا و ملک مقبول صاحب چې یو ښکلی کلام مو ترې واورېدو ملک صاحب د قیمتي وخت راکولو مو نړۍ مننه په اخره کې به ګرانو کتونکو ته څه پیغام ورکوئ ډېره مننه پیغام خو بس همدا یو ده چې تعلیم پکار دی چې تعلیم وشي او که کوم خلکو نه وخت وروسته دا تعلیم نه پاتې شوي دي نه هغو به بچي وي هغو به نور رشته دار وي او کوشش دې دا وکړي چې هغو تعلیم وکړي ځکه چې تعلیم د سترګو رڼا ده او ملک ترقي او د کور ابادي او د علاقې ابادي په عملي تعلیم سره کېږي ډېر ښه ده مهرباني مننه مینوالو دا و ملک مقبول صاحب چې خوندوره مرکه مو ترې واورېدله بل خوشحال مازیګر پورې په لوی الله مو سپارو ما د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ